أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. که موږ غوښتي وای نو هغه ته به مو د هغو آیاتونو په وسیله لوړتیا ور په برخه کړې وه، خو هغه د ځمکې لوري ته سرکوزی شو او د همغه خپل نفس پیروي وکړه، نو د هغه حالت د سپي په شان شو چې که ته پرې حمله وکړې هم ژبه راځوړندوي او که پرېږدې هم ژبه راځوړندوي. همدغه د هغو خلکو مثال دی چې زموږ آیاتونه دروغ ګڼي. ته دا کیسې دوی ته واوروه، ښایي چې دوی څه غور او پاملرنه وکړي. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. د داسې خلکو ډیر زیات ناوړه مثال دی چې هغوی زموږ آیاتونه دروغ وګڼل او هغوی خپله پر خپل ځان ظلم کوي. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. چاته چې الله هدایت ور په برخه کړي یوازې همغه سم لار مومي، او څوک چې الله له خپلې لارښوونې څخه محروم کړ همغوی ناکام او نامراده پاتې کیږي. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. او دا حقیقت دی چې زیاتره پیریان او انسانان داسې دي چې هغوی مو د دوزخ لپاره پیدا کړي دي. د هغوی زړونه شته خو هغوی ورباندې فکر نه کوي. د هغوی سترګې شته خو څه ورباندې نه ویني. د هغوی غوږونه شته خو څه پرې نه اوري. هغوی د څارویو په شان دي بلکې له هغو نه هم لا پسې تیر. دا هغه خلک دي چې په غفلت کې لویدلي. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الله د غوره نومونو مستحق دی، هغه په همغه غوره نومونو سره وبلی او هغه خلک پرېږدي چې د هغه د نوم په ایښودلو کې له رښتینولۍ نه منحرف کیږي، څه چې هغوی سرته رسوي د هغه بدله به ومومي. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. زمون په مخلوق کې یوه ډله داسې هم وه چې بیخي له حق سره سمه لارښوونه او له حق سره سم عدالت کوي. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. پاتې شول هغه خلک چې زمون آیاتونه دروغ ګڼلي دي، نو هغوی به مونږ په تدریجي ډول په داسې شان له تباهۍ سره مخامخ کړو چې هغوی خبر قدر هم نه وي. زه هغو ته مهلت ورکوم، زما پټ تدبیر هیڅ ماتېدونکی نه دی. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. او آیا دې خلکو هیڅ کله فکر نه دی کړی د دوی په ملګري کې د لیونتوب هیڅ نښه نشته؟ هغه خو یو خبرونکی دی چې له بد عاقبت سره له مخامخ کېدو نه مخکې په ښکاره څرګنده اخطار ورکوي. أولم ينظروا في ملكوت السماوات
الأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. آیا دې خلکو د اسمان او ځمکې په تنظیم باندې هیڅ کله غور نه دی کړی او د خدای له هستونو څخه هیڅ شی هم په غړېدلو سترګو نه دی لیدلی او آیا هغوی په دې هم فکر نه دی کړی چې ښایي د ژوند د دې مهلت د پوره کېدو وخت رانږدې شوی وي ښه نو د پیغمبر له دې اخطار نه وروسته بله څه ډول خبره داسې کېدی شي چې پر هغې باندې دوی ایمان راوړي څوک چې الله له لارښوونې نه بې برخې کړ د هغه لپاره بل هیڅوک لارښود نشته او الله دوی د دوی په همدې سرکشۍ کې لالهند پرېږدي. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دوی له تا څخه پوښتنه کوي چې هغه د قیامت ساعت به څه وخت نازلېږي وایا د هغه معلومات زما رب ته دی هغه به په خپل وخت همغه راڅرګند کړي په اسمانونو او ځمکه کې به هغه سخت وخت وي هغه به پر تاسې باندې ناڅاپي راشي دوی د هغه په باب له تاسې څخه په داسې شان پوښتنه کوي لکه چې ته د هغه په پلټنه کې بوخت یې وایا د هغه معلومات خو یوازې الله ته دی خو زیاتره خلک له دې حقیقت نه ناخبره دي. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. اے محمد دوی ته وایي چې زه د خپل ځان لپاره د څه ګټې او زیان واک نه لرم همغه الله چې څه غواړي هغه کیږي او که زه په غیب عالم وای نو ما به ډېرې ګټې ځان ته اړولې وي او ما ته به هیڅکله څه زیان نه ورسېدلی زه خو صرف یو خبرونکی او زیری کوونکی یم د هغو خلکو لپاره چې زما خبره مني. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. هغه همغه الله دی چې تاسې لیون نفس څخه پیدا کړی او د همغه له جنس نه یې د هغه جوړه منځته راوړه تر څو چې له هغې سره بسیا شي بیا کله چې نارینه ښځه وپوښله نو هغه بارداره شوه په سپک غوندې بار سره چې د هغه په اخیستلو هغه راوګرځېده نو کله چې هغه دروند شو نو دواړو یو ځای له الله خپل رب څخه غوښتنه وکړه چې که تا مونږ ته ښه غوندې زوی راکړ نو مونږ به ستا شکر ویستونکي اوسو. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.